السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو ګلالیو شاګردانو خو لیدو کې ټول ښه او جوړ یاست او زموږ یوټیوب چینل ته هم ښه راغلاست درته وایو. ګلالیو شاګردانو موږ بیا تاسو لپاره د کمپیوټر څلورمه ویډیو صفري زده کړې سره حاضر شوي یو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته 3 ویډیوګانې اپلوډ کړي یو، مثال لکه څنګه چې موږ د کورس په پایل کې هم ویلي چې زموږ یوه ویډیو مثال د عملي زده کړې په باره کې، بله د کمپیوټر نوټ په باره کې چې په منظم ډول به مخکې ځو. نو موږ 3 ویډیوګانې اپلوډ کړي یو چې مثال 2 د نوټ په باره کې او کومه دریمه ویډیو چې مثال یوه ویډیو د عملي زده کړې په باره کې پاکه موږ تاسو ته د کمپیوټر مثال چلنولو طریقه، کمپیوټر په کومه بټن چلنیږي او بیا چلن کوم مثال کوم کمپیوټر بیکګراوند چې دی مثال کمپیوټر شیشې ته څه ویل کېږي، کمپیوټر کې ډیسکټاپ ایکن کوم ساحې ته ویل کېږي، ډیسکټاپ کومه ساحې ته ویل کېږي، مثال نوټیفیکیشن ایریا څه ته ویل کېږي، ټاسک بار څه ته ویل کېږي، دا مو ټول درښودلي یو. نو انشاءالله خدای دې وکړي تاسو په هماغه پوهېدلي یاست. که بیا څوک په تاسو کې نه وي مثال هغه ویډیوګانې نه وي لیدلي یا د کمپیوټر سره بیخي زیات مشکل لري، سیمپل د سټارټ نه بیخي دوی مشکل لري، بیخي نه پرې پوهېږي، نو تاسو کولی شئ هماغه ویډیو ته لاړ شئ، د کمپیوټر چلنولو طریقه هم زده کړئ چې مثال په کمپیوټر په کومه بټن او څه ډول چلنیږي، یا نه وروسته بیا کومه مثال چې کله چلن کوئ هغه ساحې سره هم تاسو کوم بیکګراوند چې دی سره بلد شئ، مثال همدې ساحې ته څه ویل کېږي، همدې ساحې ته څه ویل کېږي، همدې ټولو سره بلد شئ. نو انشاءالله زموږ درسونه چې دي ډېر سیمپل دي، بیخي موږ ډېر ساده کړي دي په ساده ژبه، انشاءالله هر څوک پوهېږي. ډېر موږ د سیمپل د ساده بیخي ډېر ساده سټارټ موږ اخیستی دی، مثال بیخي انشاءالله تاسو به انشاءالله ښه صحیح ډول تاسو ته ډاډ درکوم چې پرې پوهېږئ، کوم مشکل به بیا ونه لرئ. نو اوس راځو موږ په نننۍ ویډیو کې کومه څلورمه ویډیو چې ده، لکه څرنګه چې موږ تېره ویډیو کې تاسو ته د نوټ په باره کې مثال ډیټا مو درښودلې وه، انفارمیشن مو در معرفي کړي وو، در پېژندلي مو وو چې ډیټا او انفارمیشن څه ته ویل کېږي. په بیا لومړۍ ویډیو کې د نوټ په برخه کې تعریفونه موږ در پېژندلي وو، د کمپیوټر مهم تعریفونه، یا نه وروسته بیا کومه عملي زده کړې ویډیو چې وه مثال دوهمه ویډیو پاکه موږ تاسو ته د کمپیوټر چلنولو بټن په کومه بټن چلنیږي او څه ډول طریقه مو درښودلې وه. نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته مثال په کمپیوټر کې کلیک در پېژنو چې مثال رایټ کلیک کوم ته ویل کېږي، لیفټ کلیک کوم ته ویل کېږي، یا نه وروسته مثال بیا رایټ کلیک څه وظیفه لري، مثال لیفټ کلیک څه وظیفه لري په کمپیوټر کې او څه دنده اجرا کوي. نو راځو ملګرو خپله ویډیو طرف ته، خبرې ډېره نه اوږدوو. نو زه به راشم اول به تاسو ته زه یو کمپیوټر ته وښیم، مثال لیپټاپ کمپیوټر کې مثال چې په دې کې مثال رایټ کلیک کوم دی او لیفټ کلیک کوم دی، تاسو وینئ دلته د کمپیوټر تاسو ګورئ. په همدې کې ملګرو هر ډول لیپټاپ کمپیوټر چې په همدې ډول کلیک او موس پکې راځي، همدې ښی خواته چې د مثال همدې ته رایټ کلیک ویل کېږي په لیپټاپ کمپیوټر کې، همدې ته څه ویل کېږي د چپې خواته همدې ته لیفټ کلیک ویل کېږي، همداسې تاسو وینئ ملګرو همدې ته ټچ پیډ ویل کېږي، ټچ پیډ. نو د ټچ پیډ په باره کې به زه وایم ټچ پیډ په واسطه تاسو کولی شئ د خپل موس پوینټر ته حرکت ورکوئ، مثال یو څه په انتخاب کوئ، یعنې مثال ټول موس پوینټر چې دی د همدې په واسطه تاسو کنټرولولی شئ. نو اوس به راشو زه به تاسو ته په ډیسکټاپ کمپیوټر کې هم وښیم که هر کله ستاسو له ډیسکټاپ کمپیوټر سره مخامخ شئ یا تاسو هغه کمپیوټر لرئ، نو تاسو بیا موس کوم موس هغه لپاره استعمالیږي، هغه لپاره ملګرو تاسو وینئ همدا ډول موس استعمالیږي، ځکه چې هغه خپل له ځانه موس نه لري، همدا ډول خلاص موس وي، همدې څخه استفاده کېږي. په همدغه کې هم هماغه شان کټ مټ هېڅ کوم توپیر داسې نشته. دغه ښی خواته ملګرو رایټ کلیک ویل کېږي او کوم د چپ خواته چې همدې ته لیفټ کلیک ویل کېږي. خو یو څه ویل لري د په منځ کې یو ویل هم لري چې د په واسطه ډېرې وظیفې اجرا کوي، مثال په یوه صفحه کې په یوه وینډو کې مثال صفحه مخ ته شاته هم ځي پرې، او د کوم کمپیوټر ولیم چې دی مثال هغه هم پرې تیزیږي په حالت کې چې کله تاسو په هلته په ولیم او په ساوند په آواز باندې کلیک وکړئ، او نوره هم کیدای شي نوره وظیفې هم اجرا کړي. خو په دې باندې بیا وروسته خبرې کوو په موس کې د ټول په نوټ کې شته، انشاءالله زموږ به هره ویډیو د نوټ په باره کې مثال موس هر څه دا تکرار مثال تشریح کېږي، هر څه شته په نوټ کې، تاسو به کس زموږ چینل تعقیب کړئ، انشاءالله په د هره برخه نه به موږ تاسو ته بېله بېله ویډیو اپلوډوو. نو اوس به راشو مثال خدای دې وکړي چې همدا نه پوهېدلي یاست چې رایټ کلیک کوم دی او لیفټ کلیک کوم دی. نو اوس به راشو ملګرو د لیفټ کلیک او رایټ کلیک وظیفه څه ده. اوس به همدې ته راشو، مثال په دې خو وپوهېدئ چې همدې ښی خواته رایټ کلیک ویل کېږي او د چپه خواته لیفټ کلیک ویل کېږي. اوس رایټ کلیک څه وظیفه لري او لیفټ کلیک څه وظیفه لري. رایټ کلیک په راکړه به ووایو چې مثال په یو فایل نه که موږ هر کله رایټ کلیک وکړئ د په واسطه یو زیات ایډیټینګ په یو فایل کې راوستلی شو، یعنې په لاند ډول د رایټ کلیک په واسطه په یو فایل کې موږ زیات ایډیټینګ کولی شو، لکه څرنګه اوس یې عملي ګورو
فایل څه ته ویل کېږي؟ فایل هر څه ته که ویډیو وي مثال که تصویر وي که آډیو وي که ډاکومنټس وي د ټولو ته په شریکه څه ویل کېږي؟ فایل ویل کېږي. مثال همدا تصویر دی، زه په همدې نه رایټ کلیک کوم، تاسو وینئ څرنګه مثال زیات ایډیټینګ کړای شو. زه دلته رایټ کلیک کوم، رایټ کلیک مو خدای دې وکړي چې پېژندلی وي. اوس رایټ کلیک مو چې هر کله وکړو تاسو وینئ ملګرو یو تاسو ته همدا ډول یوه مینو یو لیست خلاصیږي. دلته تاسو وینئ لومړی تاسو د رایټ کلیک په واسطه همدا پریویو منه اوپن کولی شئ، کتلی شئ. د دې نه وروسته ایډیټ ویډ ایمیج ریډي مثال ایډیټ پکې کولی شئ. همدې نه نوره فوټوشاپ کې هم تاسو دا لیکلی شئ، فوټوشاپ کې هم ایډیټ پکې کولی شئ. سیټ اس ډیسکټاپ بیکګراؤنډ مثال ډیسکټاپ ته هم تاسو بند کولی شئ. نور ایډیټ پرنټ کولی شئ مثال اوپن کولی شئ، روټیټ کولی شئ مثال دغسې نور پرمټ فیکټري همدې پروګرام ته یې لګلی شئ. مثال تاسو وینئ نور ډېر سټینډ کولی شئ، کټ کپي شرکټ ترې جوړو، ډیلیټ رینیم پراپرټیز زیات ایډیټ پکې کولی شئ. نو خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلی یاست. فقط که څوک ستاسو نه پوښتنه کوي چې رایټ کلیک څه معنی په کمپیوټر کې وظیفه یې څه ده، فقط دومره ورته وایئ چې د رایټ کلیک په واسطه موږ په یو فایل نه په کمپیوټر کې څه کولی شو؟ زیات ایډیټ کولی شو. مثال که هغه تاسو په یو پروګرام کې هم وي په لیکنه تاسو انتخاب کې رایټ کلیک وکړئ، د رایټ کلیک په واسطه زیات ایډیټ پکې کولی شئ. دغسې په هر فایل نه چې وي که ویډیو وي مثال پروګرام وي، مثال دلته ما په تصویر کلیک وکړو، زه تاسو ته پروګرام باندې هم کلیک کوم، تاسو دا وینئ ایم ایس ورډ پروګرام په همدې نه چې کلیک کوم په دې کې هم تاسو زیات ایډیټ کولی شئ. همدې نه وروسته به اوس راشو لیفټ کلیک ته. خدای دې وکړي چې په همدې پوهېدلي یاست. لیفټ کلیک څه وظیفه لري؟ مثال چپه خواته کلیک. چپه خواته کلیک فقط دوې دندې ترسره کوي. په یوه کلیک سره یو فایل انتخابیږي او په ډبل کلیک سره څه کېږي؟ اوپن کېږي، خلاصیږي. که دلته موږ تاسو کلیک وکړو په همدې تصویر نه، تاسو وینئ په همدې موس نه زه کلیک کوم، فقط یو کلیک مو وکړ انتخاب شو. تاسو وینئ یو خړه پرده پرې راشي، همدغه سلیکټ شو مثال انتخاب شو، سلیکشن یې واخیست. که بیا موږ ډبل کلیک وکړو همدغه موس کوم تصویر چې دی همدا به اوپن کېږي. تاسو دلته وینئ اوپن شو. نو که څوک درنه پوښتنه کوي چې مثال لیفټ کلیک څه وظیفه لري؟ لیفټ کلیک په یو فایل نه فقط دوې دنده ترسره کوي چې په لومړي سینګل کلیک سره مثال په یوه کلیک سره انتخابیږي او په ډبل کلیک سره یو فایل اوپن کېږي. نو خدای دې وکړي چې څوک مشکل ونه لرئ ګلالایو شاګردانو، پرې پوهېدلي یاست. که بیا څوک مشکل لري مثال چاته کومه ستونزه وي په همدې برخه کې تاسو فقط موږ ته کمنټ کولی شئ، نو انشاءالله موږ تاسو ته په خپل وخت سره ځواب درکوو. نو ټول هغه ګلالي شاګردان چې څوک یې کمپیوټر سره مشکل لري نو دوی کولی شي چې زموږ چینل که سبسکرایب نه وي هغه هم سبسکرایب کړي، او چې هره ویډیو زموږ اپلوډ کېږي مثال تاسو ته بیا په خپل وخت سره در ورسېږي. نو انشاءالله په راتلونکي کې زموږ کومه 5مه ویډیو چې هغه به د نوټ په باره کې یا نه وروسته بیا هم عملي زده کړې په باره کې. نو د اوس لپاره د خدای په امان ټول مې په خدای سپارلي یاست.